الله رب العالمین قرآن مجید کی فرمائی اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال. هر کله چې دعا غستون کې ملائکه یو شعر راخلی خې طرف نه راخلی او یا د ګس طرف نه راخلی نو دا فکر ونه کی چې سویم دا ملائکه به ودی وي دا ملائکه بالا رکوزی شوی نوي دی ملائکه سره به قلم کې صحیح موجوده نوي دا به غافل وي دا به زما په جبه باندې نه پويږي دا که د جبه نه غیر کار کوم دا نه پويږي. الله رب العالمین فرمایي اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. کله چې دا دوه ملائکه اغستل کوي خې طرف ملائکه نیکی راخلی او لیکي نوښت کوي او صف کوي او ریکارډینګ کوي او د ګس طرف ملائکه چې دا د انسانانو غفلتونه او ګناهونه او نافرمانیانی دا نوښت کوي او د دې ریکارډینګ شروع دی او دا صف کیږي یو کامل مضبوط مو ریکارډ دی ماتیږي نه وایرس نه خرابوي او رکیږي نه بس دا صف دی رب العالمین ته. الله فرمای قاعد دا حاضر ناس دي ګوره دا مخکې ورسته کیږي نه او به الله فرمای ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. هیڅ یو لفظ هیڅ یو خبره داسې نشته دی چې یو انسان د جبه نه وباسي بلکې د انسان سره ملائکه دي او دا ملائکه هغه نوښت کوي. په دې آیاتونو کې خبره دا شوله هغه خبره وکا چې د رب العالمین د پاره وي په هغه طریقه وکا چې د الله نبی ویلی وي د حق خبره نه ما وړه لیکن باطل خبره مکوا د حق نه ما وړه لیکن باطل خبره دا به نه کوي ځکه حق د تا د پاره ستا د دین د پاره عزت او احترام دی باطل کې د تا دنیا او د آخرت دواړه شرم دی لکه مثال په تور کنځل شو درو کفر ته دعوت الله رب العالمین من تدلتا یو عظیم قدرت خود چې اے انسانانو تاسو زما په گرفت کې وای تاسو زما د نظر لاندې وای په تاسو مې داسې ملائکه مقرر کړي چې ستړي کېږي نه د تا شانتي قاعد رقیب عتید بس همیشه د پاره حاضر او موجود دي بس خبره او صف او لیکل. دنیا کې عادت ده انسانان په خلکو په انسانان ورپسې کې چې دا څه دنیا کې د خلکو عادت ده چې سوي د څه خو دي خو ګوري خيار سره چې لکه مخالف خو مسوب نشته مخالف نو بیا خبره وکړي چې مخالف وي نو خبره کې شي وي چې واړی راوړی کني نو نه کوي. لیکن زما مؤمنان ورونو ز خپل ځان غفلت وي ماته زما مؤمن روري د معنا بخوي ان شاء الله من چیرته دا فکر نه دی کړی چې د دې خبرې د کولو ضرورت ځکه ده چې الله رب العالمین ته ورځو د خیر خبره ده او چیرته د وی خبرې نه د دیو جن نه یو منع شوی چې دا به رب العالمین اوري الله ما ویني ملائکه دا نوښت کوي او دا به رب العالمین حضور ته ځي دربار ته به ځي او دا به آخرت کې پیش کیږي او به رب العالمین په معنا په دین ناراضه کیږي. موږ د دیو جن یو خبره نه ده پرخه د چا د زور د وجه نه مفرخه ده د لالچ د وجه نه مفرخه ده د ډار د وجه نه مفرخه خو ول د رب العالمین قدر را سره ډیر کم دی دا مې در خپل حال او ځان ته وګوره چې تاسو د مؤمنانو ورونو موږ چې هر کله یو خبره کوو اله به کوو چې موږ دا اوسلو چې رب العالمین دا واورید او دا به رب خواته زین اوس مناسب دا کنه ده نو کوم مناسب و ویکا او کنه و مناسب میکا او کبه مناسبه خبره دی کړی وا استغفر الله واتوب الیه یا الله اسرته بخنه الله خطا شوما الله تا کتلا الله تا اوریدلا الله ستا ملائکو او ما بیا هم دومره ظلم کو زیاته مې کو ستا پاچې او قدرت ته مې نو کته الله اوس مې معاف کا هغه ته عبادت د توبې وي دا به د نور عبادتونو په خلاف بندور عبادت ورونو ځان تم توصیه ده عام مؤمنان ورونو ته چې منګ او تاسو په جبه حرکت الکو چې رب العالمین په راضی کیږي ک الله د ناراضګۍ سبب منګ به بندو او د الله نه به حیا په من کې به دې طریقه پیدا کیږي چې الله ګوري الله اوري دا بد الله مخه ته زی دا به ما ته برته پیش کیږي او ملائکه حاضر دي او د کیږي نه ګوره تیار چمتو